د قرآن سرا مینا کوا مینا د قرآن سرا زیبا خیرت لا د ایمان سرا زیبا. سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې کوم امام په خپل لور باندې پیسې اخلي دغه امام پسې لمونځ کول څرنګه ده؟ محترمه دغه مسئله په فتاوا دارالعلوم دیوبند کې شته ده. مفتی د دارالعلوم دیوبند علامه عزیز الرحمن عثماني رحمه الله په فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دغه مسئله پوښتنه سوې ده، ولیکلي دي چې د جلۍ مور او پلار چې کوم پیسې یا کوم شی د هغه نه اخلي د زوم نه دا رشوت ده. دغه فقها او رشوت بلله د فتاوا هندي رد المحتار دلته خو اگر چې د تنه پر رد المحتار هغه کړی ده، خو دا په عالمگیري رد المحتار او په بحر الرائق درې واړو کې سته ده. نو دغه حرامي دي، نو دغه پیسې حرامي دي، باید بیرته ورکړي یا دا کوم شی چې ترې اخیستلي که ور یې نه کړي نو په دې باندې د جلۍ پلار فاسق ګرځېږي. نو چې فاسق وګرځي د فاسق امامت مکروه ده، نو باید دغسې امام سړی جوړ نه کړي. دغه مسئله په فتاوا دارالعلوم دیوبند کې شته ده. محترم مینا کوا مینا د قرآن سرا